السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درنه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوی. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن یو ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو 2021 نوی سټایلي فیسبوک پیج ځان ته جوړ کړو چې په اتومات ډول سره 15000 کسان په اتومات ډول سره پکښې وي. یعنی دې ته ضرورت نشته چې موږ تاسو بل چا ته ریکویسټ وکړو چې زموږ پیج لایک یا چې پیج جوړوو د پیج سره د کمپنۍ له خوا څخه په اتومات ډول سره 15000 کسان پکښې وي. نو ګران محترمین دوستان، تاسو ته ویډیو مې سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولدي په پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران محترمین دوستان، ما مخکنی ویډیو ته جوړ کړی و چې موږ په لږ وخت کې خپل فیسبوک 15000 انډوالان څنګه کولی شو چې په فعال ملګري چې پیدا کړو، یعنی پوره کړو. ما هغه ویډیو در جوړ کړی، دغه ویډیو لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. او بل ما ولید دغه 15000 کسان چې موږ پوره کوو د هغه ګټه څه ده. ګران دوستان، د هغه ګټه دا ده چې موږ تاسو خپل د فیسبوک 15000 چې پوره کړو، بیا په هغه فیسبوک کې چې موږ د پیج جوړو هغه 15000 کسان چې په فیسبوک کې دي هغه په اتومات ډول سره په خپل په دغه پیج کې راځي، خپل دغه پیج ته راځي کوم پیج چې موږ تاسو جوړو. ګران محترمین دوستانو، د هر څه نه مخکې موږ تاسو وځو کروم براوزر کې خپل د کروم براوزر ته وځو. مثلا دا کروم براوزر ته راځو، تاسو ته ګورئ کله چې کروم براوزر ته رالاست دلته به تاسو په تاسو سرچینګ په دې ځای کې به ګران دوستانو تاسو به دغه سرچ وي. تاسو ته ګورئ دلته به تاسو سرچوي، تاسو ته ګورئ how to convert Facebook ID to page. دغه به تاسو سرچوي. کله چې مو سرچ کړئ موږ تاسو د صفحه راځي. که چیرې تاسو د کمپیوټر سایز نه و، تاسو پر دغه درې ډاټ باندې به کلیک ووئ، دلته به راسي پر دې ځای باندې دا به د کمپیوټر سایز ته واړوئ. مثلا زما فیسبوک کمپیوټر سایز کې دی، بس دغه اول ځل تاسو ته دلته لیکل شوی دی how do I convert my profile to a Facebook page. پر داسې باندې به تاسو کلیک ووئ. کله چې پر داسې باندې به کلیک راځي اوس موږ تاسو ته بله صفحه راخلاصي. تاسو ورته وګورئ دا صفحه تر خلاصيږي. کله چې دا صفحه تر خلاص وي اوس په لږ لاندې موږ تاسو راسو پر دې ځبان تاسو ته ګورئ پر دې ځبان لیکل شوی دی وای به ایجاد یک حساب فیسبوک بر اساس پروفایل شما بروید. پر دغه شنه صفحه باندې به تاسو کلیک ووئ. دلته وای دغه ایجاد نوې فیسبوک پیج جوړول لپاره تاسو خپل فیسبوک ته ولاړ شئ، خپل فیسبوک پروفایل ته ولاړ شئ. پر دغه ځای به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ موږ تاسو صفحه راځي. په دې ځای کې خپل تاسو هغه د فیسبوک آی ډي ووایي چې تاسو په هغه د فیسبوک پروفایل 15000 کسان وي. مثلا تاسو په فیسبوک کې چې هر څه کسان وو چې تاسو پیج په داسې کې جوړوي هغه کسان تاسو په پیج ته راځي. که 2000 کسان تاسو په پیج کې درلودي، په فیسبوک کې درلودي، په پیج کې هم 2000 کسان راځي. کوم 15000 درلودي پیج ته هم 15000 کسان راځي. کوم 100 کسان په فیسبوک کې فیسبوک ته هم 100 کسان راځي. هر څه چې په فیسبوک کې وو دغه پیج ته هم راځي. مثلا زه د خپل فیسبوک پاسورډ جمیل او آی ډي او پاسورډ به دلته وښوم. نو دا ګران تاسو ته په جمیل آی ډي او پاسورډ چې موي به تاسو پر دغه ورود باندې به کلیک ووئ. نو ګران څنګه موږ تاسو ورسې به دا صفحه راځي. کله دا صفحه راته رااله موږ تاسو درس نه مخکې راځو پر دغه باندې ګرین خط لیکل شوی دی وای ګیټ سټارټډ باندې لیکل شوی دی. پر دغه باندې به تاسو کلیک ووئ. پر دغه ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دا صفحه موږ تاسو ته راځي. کله دا صفحه رااله دلته موږ تاسو ته وایو تاسو انتخاب کړئ چې تاسو کوم کار کوئ په دې پیج کې، چې سپورټ کوئ، کوم کار کوئ. مثلا زه دغه ویډیو کریټور باندې به دا کلیک کوم اول سره. کله چې مو کلیک کړئ دلته پر دغه نیکسټ باندې کلیک کړئ. پر دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک ووئ. کله چې کلیک کړئ دلته تاسو ته ګرځنو زما د انډوالانو ټول انډوالان چې د زما د آل فرند چې دی 2394 کسان دي. بس 2394 کسان دي. بس دلته تاسو کار مې په ټول آل دغه ټیکمار دی، ټول ټیکمار کار مې کو چیرې هر دوست چې تاسو غیر ټیکمار کوئ پر هغه باندې تاسو کلیک غیر علامه دار کیږي. کنه تاسو نور کار مې په دا غیر ټول ټیکمار دی. بس بیا پر دغه نیکسټ باندې به کلیک ووئ. کله چې مې کلیک کړئ دلته موږ تاسو ته وای ستاسو ویډیو وي، فوټو، البم دغه ټول شان مثلا کوم شی تاسو غواړئ تاسو ویډیو ته راځي. که چیرې تاسو غوښتله تاسو پر دغه سلیکټ آل باندې کلیک کوئ تاسو ګورئ دغه ټول شان موږ تاسو پیج ته راځي. مثلا کوم شی چې موږ تاسو په پیج کې په فیسبوک کې هغه پیج ته راځي او وروسته بیا تاسو د پیج ته خراب کړئ. دا شان شراله بیا تاسو ته پر نیکسټ باندې بیا کلیک کوئ.
پر دغه نیکس باندې بیا کلیک کوئ. کله چې مې کلیک کړل دا صفحه راځي تاسو ته ګورئ به دلته کې چیرې ستاسو فالوورز او څومره دغه کسان یو دا سکور ټول دی لیکل شوی دا ټول کسان دي دا په اتومات ډول سره اوس ټول زموږ تاسو پیج ته راځي. بیا به تاسو پر دغه کریکټ پیج باندې به کلیک کوئ. کله چې مې کلیک کړل دلته به انتظار وکړئ چې زموږ تاسو فیسبوک پیج جوړیږي. مثلا موږ کوم آی ډي چې و دا فیسبوک پیج ته راوړي به دا اوس فیسبوک پیج باندې انتظار وکړئ پیج راته جوړیږي زموږ تاسو په فیسبوک کې. نو دا ګران سم تاسو ته ګوري لږ وخت انتظار درته غواړي. د څه وخت انتظار بعد موږ تاسو دا سفر خلاصېږي. کله دا سفر تر خلاص اوس موږ تاسو هغه د فیسبوک آی ډي فیسبوک پیج ته راوبدل شو. زموږ تاسو فیسبوک پیج جوړ شو. تاسو ګوري دغه آی ډي په نامه دغه آی ډي پروفایل پر ولر دی. اوس موږ تاسو فیسبوک پیج جوړ شو. دا اساس ګران سره ته ګوري په اتومات ډول سره 1480 کسان موږ تاسو فیسبوک پیج لایک کړی دی او 1480 کسان موږ تاسو فیسبوک پیج فالوورز کړی دي. دا صرف آی ډي جوړ شو په جوړېدو سره دی هلته راورسېدل او اوس انتظار وکړئ صرف تقریبا د 2-3 غنټو پورې یا تر 5 یا تر 10 غنټو پورې به تاسو انتظار وکړئ چې تاسو 2000 کسانو که 1500 کسانو که 800 کسانو هغه په اتومات ډول سره دا تاسو وګورئ دلته اوس کوچنی میسج راغلی بس تاسو د سند والانو هغو ته ریکویسټونه ورځي به دا خپل بس په اتومات ډول چې دوی صرف خپل آی ډي راخلاص کړئ سند والان بس تا پیج خپل لایک کیږي. بس تاسو خپل د فیسبوک فالوورز او لایکر په دا رقم سره دا نوې پیج جوړوي په دا رقم سره ډیریږي. بس په د لږ وخت کې تاسو خپل سند والانو هغه ټول پیج ته راوړي. نو ګرام ورته هندوستان دا موږ تاسو نن نوې ویډیو کوم چې راځو نوې ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ صداقت یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ چې تر سره مخکې زموږ داسې ناولز په پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ګرام ورته هندوستان بل را روان ویډیو په دې باره کې جوړوم چې موږ څنګه کولای شو خپل 2 پیجونه د 2 پیجو څخه یو پیج جوړ کړو یعنی 2 پیجونه لرو د هغه 2 پیجونو سره یو ځای کوو یو پیج ځنې جوړ کړو. هغه پر روان ویډیو ته پته مو سي هغه ویډیو درته جوړوم. والسلام.